له هراته تر جوزجانه د کورنیو برېښنا تولید 22 لویې پروژې. د یو داسې هیواد تصور وکړئ چې سوځونکی لمر، قوي بادونه او تیز سیندونه لري، خو شپې په تیارو کې ډوبیږي او په میلیاردونو ډالر په وارداتي برېښنا مصرفیږي. په داسې حال کې چې کورني سرچینې تش پر ځای پاتې دي. افغانستان هر کال شاوخوا 950 میګاواټه برېښنا مصرفوي، چې نږدې 80 سلنه یې له ګاونډیو هیوادونو څخه واردیږي. دا اتکا هر کال د هیواد له اقتصاد څخه د 280 او 300 میلیونو ډالرو ترمنځ ضایع کیږي. یوازې شاوخوا 20 سلنه برېښنا له کورنیو سرچینو څخه چمتو کیږي، په عمده توګه د هایدرو او حرارتي برېښنا فابریکو له لارې. خو اوس د برېښنا شرکت د 20.1 میلیارد افغانیو چې د 292.3 میلیون ډالرو معادل دي په ارزښت قراردادونه لاسلیک کولو سره د دې وضعیت د بدلولو په لور یو لوی ګام پورته کړی دی. د 2015 کال د مارچ په 20مه دا قراردادونه د کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د انرژي د 10 لویو پروژو د جوړولو لپاره لاسلیک شول، چې پکې د لمریزې، بادي او ګازو سرچینو څخه د برېښنا تولید او همدارنګه د برېښنا د لیږد 2 مهمې پروژې شاملې دي. د دې پروژو ټول ظرفیت 2284.5 میګاواټو ته رسیږي او ټاکل سوې ده چې په بلخ، هرات، لغمان، لوګر، ننګرهار او جوزجان ولایتونو کې پلي سي. په دغو پروژو کې په لوګر او ننګرهار کې 425 میګاواټه، په بلخ کې 40 میګاواټه لمریزه برېښنا او په جوزجان کې 50 میګاواټه ګازي برېښنا شامل دي. همدارنګه په هرات کې به د 432 میګاواټه برېښنا په ظرفیت د باد یوه پروژه پیل سي. لوړپوړو حکومتي چارواکو دا اقدام په افغانستان کې د انرژي د ځان بسیاینې لپاره یو مهم ګام وباله. د برېښنا شرکت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالباري عمري اعلان وکړ چې دا پروژې به د هیواد د انحصار کمولو او دوامداره برېښنا چمتو کولو لپاره لاره هواره کړي. وروسته د اپریل پر 6 د 2025 برېښنا د 503 میګاواټه نورو ظرفیتونو سره نوې پروژې اعلان کړي. هغه پروژې چې د نوې کیدونکې انرژي او کورنۍ انرژي تمرکز کوي. که چیرې د تمویل، امنیت او اداري همغږي په څیر ننګونې په سمه توګه اداره سي، د افغانستان نه یوازې خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کولی سي، بلکې په راتلونکي کې په سیمه کې د برېښنا صادروونکی هم کیدای سي. دا یوازې یو پروژه نه ده، دا د یو لوی بدلون پیل دی. راتلونکي تر بل هر وخت روښانه ده.